د شخصیت په اړه د ارواپوهانو څېړنه. باید ذکر کړو چې بېلابېلو ارواپوهانو د شخصیتونو د ښکارندوی لپاره ډول ډول څېړنې کړي دي، ډول ډول پوښتنپاڼې یې جوړې کړي دي چې د دې پوښتنپاڼو په جوابولو سره کولی شئ د خپل شخصیت ډول پیدا کړئ. دلته به موږ د یوې مشهورې څېړنې پوښتنپاڼه راوړو چې پکښې 23 پوښتنې شوي چې تاسې یې یوازې په هو، نه او نه پوهېږم سره جوابولی شئ. اول سوال: آیا په خپلو خبرو کې په ځینو کلماتو بیا بیا ټینګار کوئ؟ دوهم سوال: آیا په چټکۍ سره ډوډۍ خورئ او هم د خبرو بڼه په چټکۍ سره ده؟ دریم سوال: آیا کله چې خبرې کوئ ستاسې پر وړاندې کس په خپلو ځانګړو حرکتونو سره دې ته اړ باسئ چې هغه هم خپلې خبرې چټکې کړي؟ څلورم سوال: آیا ستاسو فکر دا دی چې کوچنیانو ته ښې زده کړې ورکړو تر څو د ټولنې برلاسي او پیاوړي خلک سي؟ پنځم سوال: آیا کله چې کوم څوک په ډېر ورو ډول خپل کار ترسره کوي ورته بې حوصلې کیږئ؟ شپږم سوال: آیا کله چې په موټر کې د سپرلیو د پوره کېدو او یا هم په هوټل کې د ډوډۍ د راتلو په تمه ناست یاست د ډېر انتظاره درته ډېره غوسه درځي؟ اووم: آیا کله چې څوک درسره خبرې کوي خپل افکار پرې تحمیلوئ؟ اتم سوال: آیا ډېر کله مو داسې کړي چې خپل ځان، کالي او وریښتان مو خپله برابر کړئ؟ نهم سوال: آیا د رخصتیو په ورځو کې هم کار کوئ او خوښیږي مو؟ لسم سوال: آیا کله چې تفریح وکړئ او یا هم خپل وخت بې ځایه تیر کړئ پر ځان غوسه کیږئ؟ یولسم سوال: آیا په کارونو کې دومره بوخت یاست چې ان خپلې شاوخوا ته مو پام نه وي، میز او د ناستې ځای مو غیر منظم وي؟ دولسم سوال: آیا د مادیاتو پر راټولولو دومره بوخت شوي یاست چې اجتماعي کارونه درڅخه پاته دي؟ دیارلسم سوال: آیا هڅه کوئ چې خپلو ورځنیو کارونو ته په ډېره کمه موده کې محلي ویش جوړ کړئ؟ څوارلسم سوال: آیا له خپلې ژمنې سره سم هغه ځای ته ځان رسوئ چې له خپل ملګري سره مو ژمنه کړې او پر ژمنه ولاړ خلک یاست؟ پنځلسم سوال: تر اوسه داسې شوې چې د خپل نظر د څرګندولو پر مهال مو خپل لاسونه مروړلي وي او یا مو یو پر بل په زور سره وهلي وي؟ شپاړسم سوال: آیا تل په دې هڅه کې یاست چې کارونه مو ډېر چټک او همدا اوس ترسره کړئ؟ اوولسم سوال: آیا د دې لپاره چې کارونه مو ژر پر مخ لاړ سي له ښو وسایلو او سامانونو کار اخلئ؟ اتلسم سوال: د لوبو کولو پر مهال تاسو ته د لوبې ګټل اهمیت لري که نه یوازې د لوبې ترسره کول؟ نولسم سوال: آیا تل د نورو خبرې پرې کوئ؟ شلم سوال: آیا کله چې نور خلک ستاسې پر وړاندې په خپلو کارونو کې ځنډ کوي په غوسه کیږئ؟ یوویشتم سوال: آیا د ډوډۍ د خوړلو وروسته وړاندې له دې چې دسترخوان ټول سي له ځایه پورته کیږئ؟ دوه-ویشتم سوال: آیا تل داسې احساس کوئ چې بیړه مو ده؟ درویشتم سوال: آیا د اوسنیو کړنو څخه مو ناراضه یاست؟ پایلې: د A ډول شخصیت: که د هو جوابونو شمیر تر 20 زیات وي پوه شئ چې تاسې د A ډول شخصیت لرئ. د A ډول د شخصیت ځانګړنې: تاسې ډېر مبارزه کوونکي، رقابت کوونکي او بیا حوصلې اشخاص یاست.
چې د هیڅ خبرې تحمل نه لرئ. تاسو هیڅکله هم مشاورې ته نه حاضرېږئ او اجازه نه ورکوئ چې نور خلک ستاسې کارونه سرته ورسوي. دا ډول اشخاص اکثره وخت د زړه په ناروغۍ اخته کیدای شي. د بي ډول شخصیت. که د هو جوابونو شمیر مو تر 5 کم وي، پوه شئ چې تاسې د بي ډول شخصیت لرئ. د بي ډول شخصیت ځانګړنې: تاسې د ډېر آرام فکر خاوندان یاست. په ژوند کې تر کمیت کیفیت ته ډېره پاملرنه کوئ. له نیکه مرغه تاسې به هیڅکله هم د زړه په ناروغۍ اخته نه شئ. که ستاسې د هو جوابونو شمیر د 14 او 20 تر منځ وي، نو تاسې د ی ډول شخصیت ته میلان لرئ. او که د هو جوابونو شمیر مو د 15 او 14 تر منځ وي، نو بیا متمایل د بي ډول ته زیات دی.